علما وایي کتابونو کې دوه رنګونه، ژیړ برتقالي رنګ د مالټې یو ژیړ رنګ ده، یو د مالټې غوندې برتقالي ورته وایي، برتقالي یعنې د مالټې په شکل رنګ، داسې ژیړ. دغه ژیړ رنګ انسان کې دوه صفته پیدا کوي. یو صفت په انسان کې دا پیدا کوي، انسان کې شهوت راولي. کله چې د انسان د شهوت ماده کمزوري وي نو د ژیړ رنګ ته په کتلو باندې یا د دی ځان ته داسې کوټه جوړه کړي، بستره، توس، څادر، بالښت، هغه ټول په ژیړ رنګ باندې کړي. دغه ژیړ رنګ په انسان هغه د شهوت قوت پیدا کوي، قوي کوي د شهوت ماده یې ډېروي. او بل په دې کې دا ده چې په انسان کې راحت پیدا کوي. چې څومره ذهني ستړیا ولرې داسې یو جي ته لاړ شه چې د هغې برتقالي ژیړ رنګ وي، هلته چې ورغللې دي تا دا ستړیا ختمه سوله. تا ځان سره یاد کوئ طالبانو ورونو، ذهني ستړی ولې بوج در باندې، داسې یو جي ته لاړ شه چې هلته ژیړ رنګ وي. دا ژیړ رنګ د سړي هغه ذهني ستړیا بس ختموي، راحت په انسان کې راولي، انسان د راحت احساس کوي، ستړیا ترېنه ورکېږي. یا علما وایي سپین رنګ، سپین رنګ کې چې ده استرخاء او سستوالی ده. کله چې یو انسان داسې کوټې ته لاړ سي چې دیوالونه هم سپین رنګ، توشک هم سپین رنګ، بستره او بالښت هم سپین رنګ، هر څه په سپین رنګ باندې وي، نو دغه انسان دلته د استرخاء او د راحت او د سستي احساس کوي، سست پست غوندې سي. نو دا په سپین رنګ کې دا عادت ده، بس سست غوندې سي، داسې شوخي ترېنه ورکه سي. الله عز وجل مو بیت الله ته بوزه، سړی چې د بیت الله ته ورسي غیر له بیت الله نه دا نور ټول سپین دي. نو هلته چې هسې خدایي سړی سست غوندې وي، سړي وسن خوند خو کوي چې داسې لکه په زور باندې چې د بیت الله ته ورجګېږي او طواف کوي، په سړي کې د سستي احساس پیدا کوي. نو ځکه هم په اسلام کې دا رنګ د اسلام د بیرغ رنګ سپین ده، اصلي لیوا. یو خو وړکۍ د دلګیو بیرغونه دي، یو لیوا ده، یو رایه ده، یو لیوا ده. په اسلام کې د لیوا رنګ سپین ده. هغې کې دې ته نښه ده چې دا د نظافت د امن علامه ده. سپین بیرغ چې ورپېده دا معنا چې نور امن ده، دلته نظافت ده، دلته نور ګډو بل نسته ده، وزنه نسته ده، امن راغلی ده. نو دا اسلام رنګ د سپینوالي د همدې لپاره انتخاب سوی ده. نو دا انتخابونه د رنګونو دا په یوه معنا باندې سوي دي، داسې نه دي سوي چې بس همداسې توکلي سوي دي، نه، چونکې دا یو علم ده. نو علم کې چې څوک یو کار کوي نو هغه خامخا هغه علمي لحاظ یې پکې سنجوي. نو دا د سپین رنګ هغه عادت سو. دنیا کې غټ پوهنتونونه، یو لیفربول، یو د اوهایو پوهنتون، اوهایو امریکا کې ده، لوی علمي څېړنیز مرکز ده، هلته علمي تحقیقات کیږي. د دواړو پوهنتونونو کې لیفربول او اوهایو کې تقریبا په 3200 ماشومانو باندې، هغه ماشومان له 5 کلنې نه تر 14 کلنه پورې چې ډېر جنګونه کوي. واړه ماشومان څه کله کله ډېر جنګونه کوي، هغه واړه ماشومان چې ډېر جنګونه کوي نو او شوخ ډېر وي، ګرځي ډېر، هغه واړه ماشومان له 5 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ چې ګرځي ډېر، متحرک ډېر وي. ماشومان که تاسې کورونو کې لیدلي وي، خپلو کورونو کې خو ماشومان سته، تاسې ذهناً خپلو کورو ته لاړ سئ، لاړلی هلته فکر د ځان سره وکئ چې د موږ کور کې کم ماشوم آرام ده او کم ماشوم ډېر ګرځي راګرځي. نو د ما یو بچی ده محمد عبدالمذل، ډېر شوخ ده. د موږ بل سید صاحب چې بیا تاسو ته به اول تفسیر ترجمه کوي، دغه زوی ده بدرالدین نومیږي، نو هغه ډېر آرام غوندې ده، که ګرځي هم ډېر آرام ګرځېږي. نو دواړو ماشومانو کې فرق شته. هغه ماشوم چې ډېر شوخ ده، هغه ماشوم چې ډېر آرام ده. دغه ماشوم چې ډېر شوخ ده او ډېر جنګونه کوي، څنګه یې موږ د ده تداوي وکړو چې دا د شوخي او د عداوت صفت له ده نه بوزو او دا ډېره منډې رامنډې دا له دې نه خلاص کړو او په ده کې داسې یو صفت را پیدا کړو چې دی آرام وګرځېږي، د شوخي طبیعت ترېنه ورک سي. نو د لیفربول او د اوهایو پوهنتون کې 3200 ماشومانو باندې څېړنې علمي تحقیقات وسول. وروسته له دې نه نتیجه په دې باندې راغله چې دغه ماشومان باید تداوي سي باللون البنفسجي، موږ ورته بانجاني رنګ وایو. دغه طالب چې ده ته طالب جانه لږ ودرېږه، دې ته لون بنفسجي وایي، کښېنه. دغه لون بنفسجي دغه رنګ باندې دوی ته دغه ماشومانو ته کوټو ته هم همدا رنګ ورکوي.
کالیو ته هم دا رنګ ورکوي، بسترې ته هم دا رنګ ورکوي. الله عز وجل په ده باندې دغه صفت د ده نه ورکوي، شوختیا ترېنه ختمه سوله، شوخي، شوختیا، تحرک، عداوت. اوس واړه ماشومان چې جنګ وکړي ښه ده، که یې ونه کړي ښه ده، چې وایي نه کړي ښه ده، که نه غمونه راوړي، هر طرف ته ډبرې تیږې ولي، د چا یې شیشې ماتې کړي وي، نو ارام و سکون چې پکې راولي دغسې کالي، داسې کوټې رنګ باندې. نو 3,000 ماشومانو د تجربې نه وروسته دا ثابته شوله چې په لون بنفسجي باندې هغه ماشومان کنټرول کېږي او هغه صفت ترېنه ورکېږي. نو په رنګونو کې الله عز وجل موږ خبر هم نه یو چې دنیا کې رنګونه الله چېشته پیدا کړي. زه یو وخت کې مزار ته تلم، موږ موټر خرابه سو، یو مستري سره کېناستم، زه خو یې نه پېژندلم، نو ما ورته ویلې میل دا مستري رنګمالو، میل اصلي رنګونه څوک دي او ټول رنګونه څوک دي؟ وایي قاري صاحب ته دی کراچي کارداري. نو دی څخه ویلې چې دا د موږ د پلارو د نیکه علوم دي، دا د موږ د پلارو د نیکه علوم دي، خو موږ د دې علومو سره نازواني کړې، نن ترې نه خبر هم نه یو. دنیا اصلي رنګونه خو تاسې ته معلوم دی، شرقایت کې موږ بحث کوو 3 رنګونه دي، خو ټول رنګونه څو دي؟ څو دي ټول رنګونه؟ ټول انسانان څو دي دنیا کې؟ جواب راکوئ، څو دي ټول انسانان دنیا کې تر ورځ د قیامته پورې؟ عاقلانه جواب وکوئ، چاته هم نه دي معلوم. همدا جواب ده که نه؟ له آدم علیه السلام نه نیولې تر ورځ د قیامته ټول انسانان څومره دي چاته معلوم دي؟ رنګونه هم چاته نه دي معلوم، انتها رنګونه نه لري. ګوري د هلته بیا تا ته معلومات کېږي چې ته په رنګونو باندې بحث وکړې. رنګونه چې دي په اسلام کې هېڅ اصل معلومات ټول نشته ده، چې ټول رنګونه څومره دي دا معلومات نشته ده، دومره ډېر رنګونه دي. نو علما وایي چې د لیفربول او د اوهایو پوهنتونونو د شوخ او د عداوت لرونکو ماشومانو نه دا 2 بد مزم صفتونه، ذمیم صفتونه هغه په بنفسجي رنګ باندې لرې کړل. علما وایي دا جومات کې چې موږ ناست یو کم رنګ ده؟ نه، ژیړ. ولې په مدارسو کې؟ خو کاش کې موږ هم دې نه بعد په مدارسو ته رنګونه چې ورکوو علمي یې کړو. علما وایي زیړ رنګ کې دا عادت ته، برتقالي زیړ نه، د مالټې غوندې زیړ نه، دا بل قسم زیړ، لکه د دغه طالب څادر غوندې چې لږ داسې تیز سي، دغه ژیړ رنګ. ده کې الله یو صفت کې ښودلی چې د انسجام نښه ده، د انسجام او د منظموالي او د راټولېدلو. نو علما وایي د دنیا په پوهنتونونو په علمي مراکزو کې د درسګاو د کوټو رنګونه چې دي، خصوصا د درسګاو، یو هغه د طالبانو د استوګنې کوټې دي، یو د طالبانو د شاګردانو د محصلینو د درسګاو کوټې دي. د درسګاه رنګ باید په ژیړ رنګ باندې وي، ځکه چې دوی دلته راسي خو ډېر شاګردان راځي، څوک بغلانی، څوک کندوزی، څوک بدخشی، څوک بادغیسی وي، خپل منځ کې بلد نه وي، غیر منسجم وي. دا رنګ دوی منسجم کوي. په دې ژیړ رنګ کې الله عز وجل د انسجام ماده کې ښودلې، چې کله دا صنف دا درسګاه ته ژیړ رنګ ورکړی وي، نو هلته چې ته راننوځې راغللې، نو دا خپل باید صنف کې انسجام وي او که عدم انسجام. لکه تاسې نن دلته ناست یې منسجم ناست یې، د دې نه بعد به منسجم و منظم کېنئ، ځکه درس کې کېناستل باید منسجم و منظم وي. علما وایي کتابونو د فقه کې یا د علم حدیثو کې وی چې امام خطبه ویلې، امام چې خطبه ویلې صفونه به جوړي، خو چې امام خطبه ویلې خلک به امام ته مخ ور اړوي او که مخامخ به قبلې ته کیني. نو په دې باندې حنفي فقها یا د 4 مذاهب علما بحث کوي. امام بخاري باب کړي چې کله امام خطبه ویلې تا به استقبال امام ته کوي، حدیث یې پرې راوړی. بیا فقها وایي که استقبال امام ته وکړي د صفونو نظم خرابېږي. حکما علماو محاکمه داسې کړې ده چې مثلا دا قبله ده، زه به قبلې ته ناست یم، صرف مخ به مې داسې وراړولی وي چې دا صف خراب نه سي رانه، داسې ترتیب باندې به کېږي. نو دا نظم دا خپله یو کانهم بنیان مرصوص، نو دا نظم په اسلام کې یو اصل ده. نو زیل رنګ کې الله عز وجل دا صفت کې ښودلی ده چې هغې کې د انسجام ماده پرته ده، سړی منسجم کوي، انسجام په سړي کې راولي. شین نیلی رنګ د اسمان رنګ، شین رنګ نیلی، یا لکه د بعضو میزونو رنګ، دا میز ډېر طالب جانه چې نورې وویني، لوړې که چې څوک وویني، دا شین نیلی رنګ ده. دې کې الله عز وجل دا صفت کې ښودلی ده. کله چې د تا حافظ د انسان داسې ده طالبانو ورونو لکه موبایل بیټرۍ غوندې چې بیټرۍ خلاصه سي، چارج یې ختم سي، بیا به یې چارجوي که به نه چارج، که بیټرۍ ختمه سي او چارج یې نه کړي موبایل چلندېږي. نو انسان هم همداسې ده. انسان کله چې ډېره مطالعه او ستړیا وکړي انسان چارج ختم سي، دلته بیټریانې دي یا چارج ختم سي، بېرته به انسان چارجوي. په څه شي به یې چارجوي؟
نو همدغه رنګونو باندې به چارچوي. علما په کتابونو کې مطالعې لپاره کم عالم چې ډېره مطالعه کوي نو هغه وایي باید ګلان ډېر کېښودلي وي، قسمه قسم ګلان وي چې ورته وګوري د سترګو په واسطه باندې هغه چارج بیرته پوره کېږي. نو علما وایي شین رنګ کې صفت دا ده چې د سړي د قوه حافظه دا ستړي سي، نور ادراک نه کوي. کله کله دومره د سړي حافظه ستړي سي چې ادراک نه کوي. نو شنه اسمان ته یا وګوره یا شین رنګ ته ګوره دغه شین نیلي رنګ د انسان هغه حافظې ته تقویت ورکوي، چارج یې کړي چې چارج یې کړله بیرته بیا یا د استاد خبرې اوره یا د مطالعه کوه هغه بیرته دلته ثبتېږي پکې. او که دا چارج مکمل ختم سو نو قسمه قسم چارجونه دي. کله د انسان حافظې چارج ختم سي نو د حافظې چارج په شین نیلي اسماني رنګ باندې پوره کوي. ځکه هم علما بحث کوي الله عز وجل د اسمان رنګ څنګه پیدا کړی؟ شین رنګ کې یوه صفت شته ده. علما وایي په دې شین رنګ کې عادت دا ده چې په شین نیلي رنګ باندې د شی رنګ وړکی ښکارېږي. او بل دا د چې سترګې نفوذ پکې کوي انتها یې نسي پیدا کولی. شین رنګ کې دا صفت ده. تاسې که فکر وکئ کله داسې کوټې ته لاړ شئ چې هغې کوټې ټول دیوالونه شین نیلي رنګ باندې وي چې هلته کښېنئ اگر چې کوټه ډېره وړه ده خو ته داسې احساس کوي چې دا کوټه ډېره لویه ده. دې کې الله داسې صفت کېښودلی. زه نه پوهېږم چې تاسې د ما په خبر پوه شولئ که نه. شین رنګ نیلي رنګ چې کوټې ته د شین نیلي رنګ ورکړ، دغه شین نیلي رنګ تا چې کوټې ته ورکړ نو اگر چې وړه کوټه وي خو اوس ګوره که فکر وکړې یوه کوټه د سور رنګ دې ورکړ ته چې هغې کوټې کې 15 ورځې تېرې کړي انشاءالله چې راوځې بیا به بله دنیا کې یې. چې داسې کوټه وي چې سور فرش وي، سره توشکه وي، هر څه سره وي، یوه جمعه چې کې تېره کړي چې راوځې نو بیا به په اسمان کې غږېږې، لیونو به درنه جوړ شوی، لیونغر ته به ورنږدې یې، داسې حالت ته به رسېدلی. ځکه دا سور رنګ سړی لیونی کوي. شاعران هم په د سره رنګ کې ډېر هغه کوي که نه، عاشقان شاعران څه دي سره رنګ ډېر صفتونه او خبرې پکې کوي. اما شین رنګ کوټه چې نیلي رنګ باندې وي، مثلا یو سړی د کله کله داسې صفت وي چې کوټه کې زړه په تنګېږي. څنګه وکړو چې د دغه انسان دا زړه تنګېدل ختم کړو؟ نو علما وایي داسې وکړه چې د ده زړه په تنګ نه سي. داسې وکړه چې دا شین رنګ کوټه ورته جوړه کړه، چت دا ټول شیانې، نو دی چې ورننوځي دی داسې فکر کوي چې دا ډېره غټه کوټه ده، وړه نه ده، ډېره غټه کوټه ده. په دې ذهن کې دی احساس د غټوالي کوي اگر چې ډېره وړه کوټه ده. نو د حافظه چې ستړې سوله د حافظې د ژوندي کېدلو علامه څه شی ده؟ شین نیلي رنګ. شین او نیلي دواړه یو خو شین مونږ دواړو ته یو شین شفتلي ده یو شین نیلي ده، دواړه فرق لري. طالبان ورونو په دې زمانه کې د تداوی بالالوان دومره پرمختګ وکړ چې ګلان څه دي؟ یو ګل ده، یو زهرو ګل ده. په یو ګل کې یوه پاڼه یو قسم، بله پاڼه بل قسم، بله پاڼه بل قسم، بل قسم. نن علما دومره علمي پرمختګ وکړ چې په یو ګل کې هره پاڼه په بیل بیل رنګ باندې رنګوي. علمي تحقیقات دومره وړاندې لاړل. طالبانو ورونو ځان ته یو مستقل علم ده، هغې ته علم د وراثت وي، علم د جینیتیک. دغه علم کې دوی داسې کوي چې یو ګل ده، یوه پاڼه یو رنګ، بل 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 بل. دا هم د تداوی بالالوان بحث ده. علما وایي مثلا یو سړی د یو ګل یې ولید هغه ګل د ته طبیعت کې خوند نه ورکوي، هغه رنګ د ته خوند نه ورکوي، یو بل رنګ د هغه د ته خوند ورکوي. نو چې کله دی راووته نو هلته مونږ 10 نفره طالبان یو، نو هغه یو ګل مو کرلی ده، هغه دغو دوو ته خوند ورکوي، د ما په طبیعت نه ده هغه ګل. زه هغه ګل کې اوس داسې علمي کار وکړم چې د هغې ګل هره پاڼه بیل بیل رنګ وي. نو یوه پاڼه د ده د مزاج سره برابر ده، هغې پاڼې ته چې دی ګوري چارج پې پوره کوي، د بلې ته چې دی ګوري دی چارج پې پوره کوي، دا بلې ته چې زه ګورم زه اما یو ګل د څو پاڼې لري. حتی نن په علمي میدان د علم د نباتاتو په علم کې دومره علمي پرمختګ وسو چې د یو ګل پاڼې په قسمه قسم رنګونو باندې رنګ سولې. تاسو وایي رنګمال دا رنګ ورک؟ نه، رنګمال دا رنګ نه ده ورکړی، رنګ الله ورکړی، خو دوی علمي کار پکې کړی ده. داسې علمي کار یې کړی ده چې د بیل قسمه قسم بوټو چې رنګونه یې بدل وي د هغې نه بعضې مادې د بوټي کې کېښودلي ده. په نننۍ دنیا کې طالبانو ورونو دا علم هم ډېر په پرمختګ باندې روان ده. حتی د اوس زمانه کې په دنیا کې چې څومره فابریکې او صنایع دي، که د رنګ ده، که د بدنیو ده، پلاستیک ده، که د بافو د نساجۍ ده، دا څومره فابریکې چې نننۍ یا د موټرو ده، دا څومره فابریکې چې نن په دنیا کې دي، دا ټولې فابریکې
رنګ ته ضرورت یو فابریکه د موټر جوړ کړ خو رنګ ته خو ضرورت لري کنه یو فابریکه جوړ کړل مثلا بوتل جوړ کړ دای اوس د بوتل فابریکه د شین رنګ سو بل فابریکه د مثلا هغه کې د بدنۍ کوزي پیالي کاسي دا شیان جوړیږي هغه ته رنګ ته ضرورت شته کنه یعنی په ټولو فابریکو کې نساجر د کالی وبدل دي قالینې جوړول دي کې رنګ ته ضرورت شته کنه نن په نننۍ دنیا کې چې څومره قالینې جوړیږي څومره فابریکې چې دي دوی ټول بیا رنګونه چې ورکوي دا یو علمي څېړونکي ته ضرورت لري علمي علما راولي ورته وایي چې موږ دا کالي جوړو یا دا قالینه جوړو یا دا میزونه جوړو بعضو ته سپین بعضو ته سره رنګونه ورکو کم کم رنګونه موږ ورکو نو د علم د الوانو د علماو سره د مشورین وروسته بیا دوی د شیانو ته رنګ ورکوي دومره دا علم نن په مخ باندې تللی خو زه فکر کوم تاسې ته په خپل ژوند کې تر ټولو نه اول وار ده چې داسې خبرې اورئ هغه هم کیدای سي یو بل ملا ته چې ورسه یا درته ووایي نه دا یې ټول دروغ ویلې درته نو چې تاسې ته یو څه خبرې سوي بیا موږ بېرته ټولې له ذهنونو نه لاړ سي دوی وایي چې نه موږ بزرګي کوو علم بزرګي ده انسان ته چې الله علم ورکړي دا په خپله بزرګي ده بزرګي چاته وایي چې بل درته تابع سي او ته الله ته تابع سي ملایکو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه څه وخت یې سجده ورته وکړه وعلم آدم الاسماء كلها چې ور عالم سو د علم د وجې نه الله یې مو پېژانده مرتبه بیا دومره لوړه مرتبه سوله چې ملایکو هم سجدې ورته وکړلې نو علم انسان نه بزرګ هم جوړوي علم الله عز وجل عالم چې عالم سي او په علم باندې خصوصا دغه علوم چې مونږ لږ ترې شاته پاتې یو د دې علوم چې دا هم د قرآن علوم دي له دې سره ممارست او ملګرتیا وکړو نو الله عز وجل مونږ بیا تر نورو خلکو نه الله ښه پېژندلی سو ځکه په دې ټولو علومو کې الله شته ده ښه الله پکې پېژندل کېږي